اشه که داسې فکر وکړو چې مذهب او د خدای منل انسان بهتره کوي، نو یو کار وکړه، د نړۍ نقشه راواخله، ټول هغه ځایونه په نښه کړه چیرې چې مذهب زیات دی، هغه که لاتین امریکا وي، منځني ختیځ وي، یا پاریس وي، یا د هندوستان هغه سیمې وي چیرې چې مذهبیت زیات وي. همدا نقشه یوه څنګ ته کښېږده، بله نقشه راواخله، په هغه کې هغه ځایونه په نښه کړه چیرې چې بېانصافي، زور، جبر، د ښځو حقوق تر پښو لاندې کول، ظلم او دیکتاتوري وي. د دواړو نقشو به یوه وي. اوس دا راته ووایه چې د دې استعماري ترکیب څنګه دی؟ څومره خراب هېوادونه او خرابې ټولنې چې دي، هغوی ټوله ظلم د خدای په نوم کوي، دا که ښه کوي او که بد کوي، له دې سره زه کار نه لرم. بله خبره جاوید اختر صاحب د نقشې په اړه وکړه چې تاسې نقشه در واخلي او وګورئ چې کومو ځایونو کې مذهب دی هلته به بېانصافي، ظلم، دیکتاتوري او جبر او زور وي. ښاغلي جاوید اختر صاحب، همدا کار ما کړی دی. ما یوه دانه نقشه د منځني ختیځ او یوه دانه د اروپا نقشه راواخیستل. د منځني ختیځ نقشه مذهبي سیمه وه او د اروپا نقشه د لیبرالو او ملحدینو سیمه وه. تر ټولو ډېر ظلم، جبر او د زنا قضیې د لیبرالو او ملحدینو په نقشه کې وې. د ملل متحد د راپور له مخې درته وایم دا معلومات زه له خپله کوره نه راوړم، بلکې د یو ان یا ملل متحد د راپور له مخې درته وایم. په اروپایي هېوادونو کې چې د لیبرالو او ملحدینو سیمه ده، 81 سلنه کارګر طبقه ښځې د جنسي تاوتریخوالي سره مخ دي، خو په منځني ختیځ کې دا شی نسته ځکه هغه مذهبي سیمه ده.